د یو تازه خبر نه تاسو خبروم چې دا واقعیا د پښتونخوا په شب قدر علاقه کې شوې ده چې دا د چارسدې سره متصل یو کلی دی، یو علاقه ده. په دغه خبر کې ویل کېږي چې د شب قدر په باکره علاقه کې یو سخر راپاسېدلی دی چې هغه خپله انګور د یو یار سره یې نیولې وه چې دغه دواړه یې په موقع باندې قتل کړي دي، یعنې وژلي دي. درنو دوستانو، دا واقعه هم دا نن شوې ده او نن پولیسو دا خبر هم خپور کړی دی چې دغه سړي یعنې دغه سخر یې پولیسو ته په خپله ځان ورکړی دی او ځان یې ورته حواله کړی دی او وایي چې د غیرت په نوم باندې دغه خپل انګور او ورسره دغه یار وژلي دي. دا واقعیا چې په شب قدر باکره کې مخې ته راغلې ده یقینا چې افسوسناکه واقعه ده، ځکه چې هیڅ چاله نه دي پکار چې د چا عزت ته په سپکه سترګه باندې وګوري او کوم انسان چې په سپکه سترګه باندې ګوري نو دا هغه به بیا دغسې حالي، ځکه چې دا د پښتنو په معاشره کې یو ډېر لوی ظلم او یو ډېر لوی جرم ګڼل کېږي. ټولو خلکو ته پکار دی چې د بل د عزت خیال وساتي. قدرمنو دوستانو، د دې خبر په باره کې نور تفصیل داسې دی چې دغه ښځې خاوند په سعودي کې ژوند کولو، په سعودي کې د مسافرۍ شپې ورځې تېرولې، کاروبار به یې کولو او پیسې به یې خپل کور خپلو بچو ته رالېږلې، خو په دغه پیسو باندې به یې ښځې او د کور نورو خلکو دغسې خرچې هم کولې او ښځې پرې داسې عیاشي شروع کړې وه چې سړي یې ساتلي. نو یقینا چې زړه لړزونکې واقعه ده. الله پاک دې د داسې خلکو ته هدایت ور په برخه کړي. د پښتو پوسټ چینل د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم.